السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو سونا ملګری چې زما سلامونه واخلئ او دا مهال زه د حضرت بیټني صاحب سره او د هغوی نور بیټنیان قوم چې کم پښتانه دي او کم مشران دي کم ملګري دي د هغوی سره یم او شعرونه به مورو. خو د شعرونو نه مخکې چې کومه ده نو دوا به کوو حقاني صاحب ته. الله دې لاس چوت کړي، الله دې د خاورو سره وبخي، الله دې ایمان سلامت کړي او الله دې زمونږ دغسې عالمان نور د دې دنیا نه داسې نه بوتلی کوي چې زمونږ د دین رڼا خورئ او دین راته ښیي. نو الله دې د خاورو سره وبخي، امین. دا مهال ناس یو د هر ملګری به سره په خپل ځان معرفي کوي، خپل نوم به وایي او د هغې نه بعد به خبرې کوو. اقرار بنیری صاحب تا خو بس زمونږ سره مطلب تړلی سړی تا خو پیژنو. کاکا نامه دې څه ده؟ جی حاجي دلاور شاه. ښه ماشاءالله. بایستا د کوم ځای؟ پېښور. او ته؟ محمد کریم بھائی السلام علیکم. د ټانګ او جان علم نامه مې د بیٹنای د ټانګ. ها ماشاءالله. او تر سره خپل پوره تعارف وکړه. امیر بیٹنای بل نوم دې وسره ووایه. ختم امیر بیٹنای د جندوري. ښه ماشاءالله. دا د پښتو ژبې شاعر هم دی چې دا راته پته وي. جاوید ارمانی سره تعلق لرم. ها ماشاءالله ماشاءالله. مهران خان درادم خیر. واه واه. ارزی خان بیٹنای. ارزی خان بیٹنای ماشاءالله. او دغه خو زمونږ حضرت بیټنی صاحب دی چې کم د پښتو ژبې ښه وتې شاعر به ورته ووایو ځکه چې مطلب یو نوم لري. نو الله دې وکړي چې دا خلک قدر هم وکړي سره زمونږه او مونږ یې هم قدر وکړو. سبزلي وعلیکم سلام. ستاسو کاکا نوم؟ محمد صادق. وزیرستان مکین. ماشاءالله ښکلې علاقې الله دې پکې امن راولي. نور البشر صوابینا 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 مونږ یې صوابې ها موږ د صوابې مونږ 400 والی او زه په خپله ضمیر خان ضمیر یم. تاسو مې باید کم خلک پیژنئ هغه به مې پیژنئ، که څوک مې نه پیژنئ نو ضمیر خان ضمیر یم. خو اولني شعرونه به د حضرت بیټني صاحب نه اورو او بیا به ګپې ولو. حضرت بیټني صاحب غزل را سره شریک کا. شیرونه دي امیرا ارشاد چې کور کې لوی شوې مسافر دې کله کړې نه. اها کور کې لوی شوې مسافر دې کله کړې نه دا دې مور خپل حافظه مې د یار غم کمزورې کړې کله کله مور ته وایم چې څوک یې. ها وایا دې مور خپل وختي دې کله کړې نه. اها دې مور خپل وختي دې کله کړې نه دا کور کې لوی شوې. اها مسافر دې کله کړې نه دا. اها د خان بچی بیا به ما ومه د تک توش کړی دې شکر وباسه مزدوري دې کله کړې نه. واه زبر دې نخلي او بدن دې لکه پاڼې رپي. اها لې دې زار شمه یاري دې کله کړې. واه 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 واه. غزل را سره شریک کا. نو بیا پروګرام نشته کنه. نه نو موږ خو زمیر ته راغلی یو. زمیر موږ خپل کلام وکړو او دې دنه سپه دې سپه وای. ستا په کلام کې به مونږ څه ووایو؟ کلام وي. نشید زهیر پلاس راغلی ده کنه. زه چې د سر نه غزل وای غزل د نوزه د معافي غواړه. غزل وګد نه وایا. درسې غزل دا چې بلیږي د دنیا په هر یو خار کې دی. دا چې بلیږي د دنیا په هر یو خار کې دی دا د پښتون لوینو ډکه شوی په دار کې دی. واه. او دا چې د امن داویدار دي دا هغه خلک دي. دا چې د امن داویدار دي دا هغه خلک دي او د چا د لاسه چلې شوي دي بازار کې دي. واه. او حضرت صاحب شعر ده اوس د شپلګي را پسې نه وایي زه نه ورګورم. اوس د شپلګي را پسې نه وایي زه نه ورګورم. سبزالي وعلیکم سلام. زمانه ماتې شوې د صبر انتظار کې دی. او غریب
سړی هم د سرو سپینو وس مې نه رسېدو اها غریب سړی هم د سرو سپینو وس مې نه رسېدو د زړګي غوښې مې راوړې دي اکمار کې دي واه غریب سړی هم د سرو سپینو وس مې نه رسېدو د زړګي غوښې مې راوړې دي حق مار کې ډیوې او د وصال شپه وه خو دیدن مې په نصیب کې نه و اها د وصال شپه وه خو دیدن مې په نصیب کې نه و زما قسمت ګوره بیا نه وې په ټول ښار کې ډیوې واه هغه د مصر شهزادګۍ به تا لیدلې وي خو اها هغه د مصر شهزادګۍ به تا لیدلې وي خو تا پښتنې لیدلې نه دي په سینګار کې دي واه هغه د مصر شهزادګۍ به تا لیدلې وي خو تا پښتنې لیدلې نه دي په سینګار کې دي وي اها او یاره زمیر ته دې ډالۍ وي ارشاد یاره چې ستا مخ لکه شمع زه پتنګ غوندې یم اها یاره چې ستا مخ لکه شمع زه پتنګ غوندې یم بیا څه حاجت ته چې د ځان سره ورو لار کې دي وي واه یاره چې ستا مخ لکه شمع زه پتنګ غوندې یم بیا څه حاجت ده چې د ځان سره ورو لار کې دي وي او څوک به پیدا شي د ګلونو کرونده به وکړي اها څوک به پیدا شي د ګلونو کرونده به وکړي ما دغه خوب کې بلا ولیدې بهار کې دي وي واه او دا د وطن او کلی د وطن کلی غله خو پیژنم نظر په ساتم اها د وطن کلی غله خو پیژنم نظر په ساتم خپل یارانو رانه څنګه تکړې اعتبار کې دی وي اها د وطن کلی غله خو پیژنم نظر په ساتم خپل یارانو رانه څنګه تکړې اعتبار کې دی وي او ویش د رقیب په لاس کې و زمای نوم وانه خلاص اها ویش اسرار علیکم په لاس کې سلام و زمای نوم وانه خلاص غنی ولار خو له سهار هم قطار کې دی وي واه او اخرنۍ شعر ده چې امیره دلته د ژوندو قدر پچا کې نشته امیره دلته د ژوندو قدر پچا کې نشته او بیا به دې وروستو بلوي په خړ مزار کې دی واه واه سره واه کولو یو مننه خپل کلام زمیر بای سره شریک کړی مننه او د کریم بای ډیره مننه کوم چې موږ ته مننه راکړې دا او سره ملاقات وشوي او د ټولو ملګریو جان مستخانه کال در روان دی خو بلایو کیما ها بل کلام پکې څوک شوقیان یې جاوید ارمانی صاحب جاوید ارمانی صاحب خو به وی ورګه یو منټ جاوید ارمانی صاحب خو به وی جاوید ارمانی صاحب نه خو به کلام اورو جاوید ارمانی صاحب کم کلام برا سره شریکي کلام یو څو شعرونه به سره شریک کوم خو د دې نه مخکې ضروري را مننه کو زمیر خان صاحب تر کله کو په پښتنه مینه باندې مننه دا یو څو شعرونه د غزل نه مخکې سره شریکوم ارشاد چې پردو ته به په مینه کې د خپل په شانتي ګورو اها پردو ته به په مینه کې د خپل په شانتي ګورو د ګل سره ازغو ته به د ګل په شانتي ګورو واه مولانا او تما پزله کې ځای کا زمیر ته دې ډالې وي ارشاد ما پزله کې ځای کا زه به تا پزله اها یو بل ته به جانانه د یو بل په شانتي واه واه هغه د غزل یو څو شعرونه دي زو غزل له ارشاد چې تا هر خبره له هیله پیدا کوله لڅه چتا چې تا هر خبره له هیله پیدا کوله نو زړه زما خامخا هیله پیدا کوله واه 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 چې تا هر خبره له پیدا کوله نو زړه به زما خامخا ګیله پیدا کوله چې چا به هم په یو صورت کې نه پیدا کوله اها چې چا به هم په یو صورت کې نه پیدا کوله نو ما به ژوند له هغه آینه پیدا کوله واه واه زما د بېوسۍ مخې ته بل رکاوټ نه و اها زما د بېوسۍ مخې ته بل رکاوټ نه و خو وخت به راته بس څه مسله پیدا کوله زما د بېوسۍ مخې ته بل رکاوټ نو خو وخت پراته بس څه مسله پیدا کوله زما د خوشحالۍ مخې ته بل رکاوټ نو خو ژوند براته څه مسله پیدا ژوند بر او چې څومره به مې ستا د رسایۍ لاره وهله اها چې څومره به مې ستا د رسایۍ لاره وهله تقدیر به راته دومره فاصله پیدا کوله واه 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 چې څومره به مې ستا د رسایۍ لاره وهله اها تقدیر به راته دومره فاصله پیدا کوله او زموږ صاحب شعر دی چې بچیه دا زموږ وچه روټۍ ځکه خوږه وه اها بچیه دا زموږ وچه روټۍ ځکه خوږه وه چې ما به په محنت او په خوله پیدا کوله واه 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 بچیه دا زموږ وچه روټۍ ځکه خوږه وه چې ما به په محنت او په خوله پیدا کوله او دا نن چې د حالاتو په خوړګۍ باندې لاو شو نن چې د حالاتو په خوړګۍ باندې لاو شو دې کس په اباسین ته حوصله پیدا کوله واه مننه واه واه زمیر صاحب چې محور به انصاف مینه او ژوند لاره یوه وه
اها چې محور به انصاف مینا او ژوند لاره یوه وه سفر له به مې داسې قافله پیدا کوله واه او مقطع پکې یو زموږ صاحب چې مخته نه مخکې راته یو شعر وایم چې ستانه به خپه شوم ته خبرې او که نه په هغه شپه به ما ځان له نشه پیدا کوله مننه بېوسه ارماني وم خو چې څه به مې ارمان و اها بېوسه ارماني وم خو چې څه به مې ارمان و نو خدای به ورله بس څه وسیله پیدا کړله واه کوم جهان مننه واه 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 ارشاد نور څه وای وای یو دوه شعرونه به بیا نور مخکې وي واضح صاحب چې چې کله د ماکه په سواد کې وشوه ته خبر وې چې خور له مشلېدلې لوپټه پیدا کوله واه ډېر زیات کړه ډېره زیاته مننه دغه یو دوه شعرونه به نور شریک کړم چې د وختونو د دې ظلم هېڅ حساب را سره نشته اها د وختونو د دې ظلم هېڅ حساب را سره نشته بس مات مې کارمانه ستا جواب را سره نشته اها او توپک ښه په اسانه زموږ لاسو ته رارسي اها توپک ښه په اسانه زموږ لاسو ته رارسي زموږ سره که نشته نو کتاب را سره نشته واه مننه او دغه یو څو شعرونه د حالاتو خبره رایاده کړه ضمیر صاحب نو ارشاد ضمیر صاحب چې یو وخت و چې د خولې نه به خبره راوته اها یو وخت و چې د خولې نه به خبره راوته نو که حق په خو بیا به هم په یره راوته اها یو وخت چې د خولې نه به خبره راوته نو که حق په خو بیا به هم په یره راوته وحشت و قزغم د هر چا په ژبه پروت و څنګه د یو ژبې نه سندره راوته واه واه وحشت و قزغم د هر چا په ژبه پروت و نو څنګه د یو ژبې نه سندره راوته یو مور د خپل بچي د مرګ کیسه بیانوله زه یو مور د خپل بچي د مرګ کیسه بیانوله خوله مې د وجود نه سر تر سره راوته واه یو مننه دي واه. مور د خپل بچي د مرګ کیسه بیانوله اها خوله مې د وجود نه سر تر سره راوته چې چا به د زندان نه د نجات چغه وهله اها چې چا به د زندان نه د نجات چغه وهله نو مری به یې له جبر د خنجر راوته واه مننه د بارودو په لوګو کې بړنده کڼه واپس شوه اها د بارودو په لوګو کې بړنده کڼه واپس شوه او ورشو ته که بزاڼه که تولتره راوته واه د بارودو په لوګو کې بړنده کڼه واپس شوه او ورشو ته که بزاڼه که تولتره راوته او ارماني د وخت زردارو به په دوه پیسې نیلام کړه اها ارماني د وخت زردارو به په دوه پیسې نیلام کړه چې چېرته به دې ښار ته ملغلره راوته واه مننه ارماني صاحب مننه مهرباني حضرت صاحب هغه کلام راته ووایه چې هر ظلم په ما کوه خولي کوي زاړه غزل دی که نه نو هر ظلم اورېږه اثر نه دغسې ده هر ظلم په ما کوه خولي کوي اها هر ظلم په ما کوه خولي کوي ما پورې خندا کوه خولي کوي کې نه خولي ده کوي او زړه نه مې بازار درته جوړ کړی ده اها زړه نه مې بازار درته جوړ کړی ده هر قسم سودا کوه اها خولي کوي او وخته د بارودو د مرمو باران اها وخته د بارودو د مرمو باران تل په پښتونخوا کوه خولي کوي واه. او وینم دې خو غږ در باندې نه کوم اها وینم دې خو غږ در باندې نه کوم زه کور نه مې غلا کوه خولي کوي خولي کوي یا ته د پښتنو وړو زړو سره اها هره ناروا کوه خولي کوي خولي کوي یا ترس چې په حضرت پیچوني ونه کړي اها ناز کوه ادا کوه خولي کوي زه به درته یو غزل ووایم ځکه چې زه درته ایماني خبره کوم که د ایمان په رڼا کې را باندې وایې چې په حقاني صاحب ډېر زیات خفه یم والله نن په ټوله ورځ کې خلکو ته مې غزلې ویلې دي خو مجبوري ده چاته انکار نه شی کولی ځکه خو مې راته پیله ووي چې هغه ته دوا وکړو باقي به بیا غزلې دې وایو بیا څه په مات زړه به لګیا یو چې غټ غټ ماران به وي او قبر به وي حضرت بیٹنی صاحب چې غټ غټ ماران به وي او قبر به وي او قبر به وي زما جانان به وي او قبر او قبر به وي او څوک چې حقونه د خور نه ورکوي څوک د خور نه ورکوي د اور باران به وي او قبر به وي
څوک چې حقونه د د خور نه خور نه ورکوي د اور باران به وي او قبر به وي او زما پوښتنه به خدای پاک وکړي لړمانان به وي او قبر به وي. زما پوښتنه به خدای پاک وکړي لړمانان به وي او قبر به وي. او شعر دی پکې چې په عالمانو پسې سپکې وایي ها، دا شاعران به وي. او قبر به وي. واه، ډېر ښه، ډېر ښه. چې په عالمانو پسې سپکې وایي سپکې وایي دا شاعران به وي او قبر به وي. قبر به وي. او څه شعرونه پکې نور هم دي هېرېږي رانه خو باید چې رایاد شي چې زه یې په څه ګناه پرېښودی یم ها، څه ګناه پرېښودی زه یې په څه ګناه پرېښودی یم زما یاران به وي او قبر به وي. او قبر به وي او که د منبر نه یې حق ونه وي نو صاحب مولیان به وي. او قبر به وي. ډېر ښه، ډېر. که د منبر نه یې حق ونه وي نو صاحب مولیان به وي او قبر او قبر به وي غریبانان به وي م، بېغمه به وي ها، سرجي خانان به وي او قبر به وي او قبر به وي. ډېر. غریبانان به وي بېغمه به وي سرجي خانان به وي او قبر به وي او کېدای شي مونږ دواړه یو ځای خښ کې ستا زمیر خان به وي او قبر به وي. واه، ډېر. او چې خلکو آرام دولت ته رحم د سبحان ویلی دی ها، آرام دولت ته رحم د سبحان ویلی دی یارانې پریښي دي پیسو ته یې خپل ځان ویلی دی. او د خور د حق خبره راغله نو څنګه غلی شو د خو ویل ما په ترجمه باندې قرآن ویلی چې د خور د حق خبره راغله نو څنګه غلی شو د خو ویل ما په ترجمه باندې قرآن ویلی دی او په ما د کوپر پیتوې مه لګوئ غلي کښېنئ ما د دې درست جهان جانان ته خپل جانان ویلی دی ډېر. او په ما د مینې احسان مه کوه خبره واوره م، تا راته ځمکه ویلې او ما درته اسمان ویلی ډېر. او دلته یې رور په ځمکه مړ کړو بیا عمرې له لاړې م، خدایه بخښنه دې سړي ته مې شیطان ویلی دی ها، او ویل یې چپ شئ د اواز خو ساشنا غوندې دی جوړې غزل په ترنم کې زمیر خان ویلی واه، ډېر مننه. تاسو ډېره مننه بېټلي صاحب ستاسو د ټولو څونه مشران چې زموږ سره ناست دي همزولي ناست دي ملګري ناست دي د ټولو یو جهان مننه ځکه تاسو چې مننه. په ګپ شپ خبرې مو کړلې په مرګتیا مریضه خو الله دې زموږ هم بیا د راتلو نصیب وکړي او الله دې زندګي راکړي چې راځو منډارونو جوړو ګپې شپ وکړو. مننه مهرباني